تازه او مهم خبر د امر بالمعروف لخوا د خوست امر بالمعروف لخوا د ګیرې کمولو سزا 1 میاشت بند 10,000 افغانۍ جریمه او د دکان بندیدل اعلان شول. د سرخط نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. ګرانو دوستانو په سر کې یادونه کوم که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو په درنه سره سرخط نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو موږ وکولی شو چې خپل تازه او مهم معلومات تر تاسو در ورسوو. زاویه نیوز ته له خوست څخه سرچینو وویل پر سلمانیانو د امر بالمعروف تازه بندیز دا دی چې تیره ورځ په خوست ښار او ټولو ولسوالیو کې د امر بالمعروف ریاست مسؤلین چې وسلوال امنیتي کسان هم ورسره وو ګرځېدل. ټولو سلمانیانو ته د وروستي ځل لپاره خبرداری ورکړل شو چې نور به ګیرې نه کوچنۍ کوي او په ګیره کې خط اچول هم منع دي. دوی وویل په ګیره کې خط اچول د شریعت خلاف عمل دی او سلمانیانو ته خبرداری ورکړل شو چې د تکرار په صورت کې به 1 میاشت بند د دکان بندیدل او 10,000 افغانۍ جریمه شي. ګران دوستانو دا و د نن شمشي ویډیو تر بیا خیر چارې ښه وخت.